السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د قطر هیواد څخه د بنگلادیش په لوري روانه شوه چې هلته به د کوربه لوبډلې سره 3 ورځنۍ او 2 شلوريزې لوبې وکړي. دا لوبې چې د فروری په وروستۍ لسیزه کې مهالبیش شوې دي د بنگلادیش په کوربتوب په ډاکا او چټراګام کې ترسره شي او افغان لوبډله به ورته د ښه چمتووالي په موخه تمرینات پیل کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به بنگلادیش ته تر رسیدو وروسته په سلیټ کې تمرینات ترسره کړي ترڅو د بنگلادیش هیواد له آب و هوا سره بلد شي او لوبو ته په بشپړه ډول چمتو شي. د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه د فروری په 23مه، دویمه په 15مه او دریمه په 28مه نیټه په ډاکا کې ترسره شي. له هغې وروسته به شلوريزې لوبې په چټاګرام کې د مارچ په 3مه او 5مه ترسره شي. تر اوسه دې لوبې د افغان کرکټ بورډ لوبډله نه دی اعلان کړی، خو تمه کېږي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به لوبډله اعلان شي. باید یاد کړم چې د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د سوپر لیګ سیالۍ برخه ده چې نړیوال جام ته د وتلو لپاره ډېرې مهمې او اړینې دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.